السلام علیکم ملګرو قدرمنو عزیزانو ستړي مه ساست. نن زموږ چې کوم لیکچر دی هغه پر ارت دی. ارت چې کوم زموږ خپله ښایسته دنیا ده، پر کوم دنیا چې موږ اوسیږو او پر کومه دنیا چې موږ ژوند کوو دا ګرده موږ پر ارت کوو. ښه اوس به زه دا ارت په اردو کې دې ته وایي کرا ارض. ښه پر ارت باندې لیکچر دی. نو اول خو به زه د ارت لیرز زه ستاسو دپاره زه ډسکس کوم چې ارت چې کوم اټماسفیریک چې کوم لیرز دی ماحولیاتي هغه به ستاسو سره شیر کوم. ماحولیاتي ښه نو راسئ خپل لیکچر په دې زه شروعات وکړو. ښه دا ارت ده، دا چې ده ارت ده. نو د دې چې کوم اول لیر دی هغه ته موږ ټروپوسفیر وایي. زه چونکې دلته ځای نشته چې زه دا پوره ډرا کوم، نو زه به خالي په دا ځای کې دې ته خالي اشاره درکړم چې د داسې وینسي د داسې پورې چې کومه فاصله ده مطلب د مځکې د سر څخه ونیسي او بیا زه تقریبا در 15 کیلومتره پورې دا چې کوم لیر دی دې ته ټروپوسفیر وایي. ټروپوسفیر او دا د 15 مطلب د سرفیس ونیسي در لوړ د لاره د 15 کیلومتره پورې دا چې کوم لیر دی دې ته ټروپوسفیر ویل کېږي. او په دا لیر کې چې زموږ جازونه دا زموږ چې کوم جازونه په هوا کېږي چې کوم جازونه دي سفري چې کوم جازونه دي اگر ټوټل په دا لیر کې دي. چې کوم ایروپلینز دي ایروپلینز چې دي هغه موږ په دا لیر کې پاوه کوو او په دا لیر کې پوسیبل دی. د دې بعد بل چې کوم لیر دی هغه ته موږ سټراتوسفیر وایي. سټراتوسفیر چونکې ما اول سر د خلاص کې چې دا پرزنه ډرا کوی سم خالي به زه دا دونه حصه ډرا کوم ستاسو خپای چې خپل سر خلاص شي چې ما څه مطلب دی ول د ما سره ځای ډېر کم پر پیج باندې. سټراتوسفیر دا چې دی دا د 15 کیلومتر څخه ونیسي در 50 کیلومتر پورې 15 ونیسي در 50 مطلب داسې ونیسي د دې په مابین تقریبا د مځکې څخه ونیسي د 50 کیلومتر سټراتوسفیر راځي. او که ته د ټروپوسفیر څخه وګورې بیا د 15 ونیسي در دغه پورې د 50 کیلومتر پورې سټراتوسفیر یو سطح راځي لیر راځي چې هغه د مځکې ډېر غټ پروټیکټ په دې لیر کې دی اوزون لیرونه تا به نوم اورېدلی دی. دا چې کوم ګلوبل وارمینګ دی ګلوبل وارمینګ اوزون لیر د لیر موجود دی. د اوزون لیر دا کار دی چې کوم رڼا د لمر څخه راځي پکې الټرا وایلیټ ریز دي هغه ډېر خطرناک دي انسانانو لپاره. هغه څه د انسان سکین کینسر کېدای شي نور دا رقم مرضونه دي چې کېدای شي او ډېر تاواني دي. نو
څه وخت چې د لمر رڼا د مځکې ته راسي د مځکې خوا ته راسي نو دغه اوزون لیر په مخ کې ورته راځي او دا اوزون لیر څه وخت په مخ کې راسي هغه چې کوم د لمر چې کوم دغه د کوم ریز دی کوم هارمفول چې کوم ریز کوم هغه انسان لپاره چې خطرناک دی هغه دا اوزون لیر چې دی جذبه کې مطلب موږ ته پیور چې کوم ریز ده کوم رڼا ده یا کوم دغه بولې هغه موږ ته راکوي دا کوم چې هارمفول افیکټس دي په هغه کې چې کوم خطرناکه افیکټس دي په هغه ریز کې د لمر څخه هغه ګرده د اوزون لیر له وجې ختم شي میزوسفیر چې کوم رینج دی هغه د 50 سیمینسي د 15 پورې مطلب 50 سیمینسي د 15 کیلومتر پورې میزوسفیر راځي دا لیر به دا کار کوي د مځکې په سطح کې چې د دې لیر دا کار دی د میزوسفیر MESOPHERE دې کار دا دی چې کوم کائناتي چې کوم کشني ډبه راځي یا غټ ډبه دی کشني ډبه دی یا کوم چې څه ته دی درانه رقم شي چې شي کوم شي وزن لري هغه د مځکې خوا ته روان نو دغه لیره په مخ کې ورته راسي څه وخت چې هغه د مځکې خوا ته راسي دغه میزوسفیر دا چم کوي چې هغه چې کوم دغه دی هغه کوم ډبره دی چې کوم اوبجیکټ دی د هغو ټمپریچر دومره بړاو چې هغه وسوځل شي بالکل او د میزوسفیر چې دی د مځکې په ماحولیاتي اتموسفیریک کې دغه کار دی چې هغه چې کوم اسماني چې کوم ډبرې دي کشني ولې پر دنیا باندې زموږ چې کوم دنیا ده هغه د میاشتې تقریبا په زراو بلکې د ورځې په زراو داسې ډبرې راځي کشني غټ ډبرې چې هغه د میزوسفیر سره ټکراو شي او بیا هغه میزوسفیر رقم هغه وسوځي ټمپریچر بړاو کې د هغو چې کوم بیا افیکټس هغه ختم شي د ډبرو دا رقم یو څو غټ ډبر راسي ډبر راسي لکه اوس چې تی پر یوټیوب یوه ویډیو بله وګوراست په رشین میټافورز 2011 ورته ولیکاست غالبا 2011 تی دا رقم دا ورته ولیکاست نو تی د بالته ویډیو د ښکاره کې هغه د غټه اسماني ډبره د مځکې په خوا را روانه نو چونکې هغه غټه ډېره کوچنۍ نه مطلب په ډېر سپیډ کې نه روانه نو د میزوسفیر بیا دا کوشش چې هغه یو رقم ولیکي د هغه چې کوم خطرناک افیکټ یا چې کوم جانلیوا چې کوم افیکټ دی هغه ور ختم کړي دا کوشش دی لیکن وخت دا رقم غټ ډبر راشي چې هغه ناکام شي میزوسفیر په دا ځای کې بیا ناکام شي ترموسفیر چې دی ترموسفیر د میزوسفیر څخه چې کوم لوړ سطح ده هغه ته ترموسفیر ویل کېږي او په دې کې دا زموږ چې کوم سیټلایټ دی دا ګرده د لې اوربیټ کې کوم وخت چې د امریکنز یا چې کوم چینایان دي د دې سره راکټان په هوا کې او کوشش چې خلا ته موږ سیټلایټ واستو نو هغه چې کوم دی سیټلایټ اصلي هغه په دغه چې کوم حصه ده د ترموسفیر په دې کې هغه ایله نو بیا سیټلایټ چې هغه بیا خپله د مځکې سره روټیشن کوي څه رقم چې مځکه روانه
سیټلایټونه دا رقم سره روان که مځکه داسې روانه سیټلایټ هم دا رقم ډایرکشن په سیم سپیډ کې روان دي ول د مځکې دا کوشش وي چې په خپل ګریویټي باندې مځکې دا سیټلایټ نیولي او بس روان وي د ترموسفیر چې کوم لیر دی په هغې کې دا کار کوي آیونوسفیر چې دی دا تقریبا اول دوم دریم څلورم پنځم لیر دی آیونوسفیر چې دی هغه پنځم لیر دی هغه کې دا کېږي چې ستا چې کوم کمیونیکیشن دی دا ما او تا مطلب په دنیا کې چې هر څو کسان دا موبایلونه چې لري یا چې کوم مواصلاتي چې کوم سامان کوم الکترونیک ډیوایسز دي هغه په دا لیر کار کوي دا موږ چې په ټلیفون خبرې کوو دا د دې ټلیفون دا رقم لیرز چې موږ یې نه وینو دا رقم لیرز وځي دغه لیرز چې دی دا ما او تا څه کمیونیکیشن سره کو په آپس کې د لیرز له وجې هغه د آیونوسفیر له وجې ستا چې ټوټل کوم ریډیو کمیونیکیشن دی هغه چاهے ملیټري هو یا دغه که سیول مطلب چې موږ کوم موبایل استعمالو یا کارډیکس یکسای ریډیو کمیونیکیشن ګرده سیستم چې دی هغه په دا ځای کې په دا آیونوسفیر کې چې کار کوي د هغه بعد ګور د آخري چې کوم لیر د هغه اګزوسفیر ده اګزوسفیر نو مطلب بالکل ته یوه پښه پر اخوا مطلب د بالا ولاړې دغه د کائنات چې کوم دغه دی چې کوم لیمیټ دی هغه ته انټرست ولې د مځکې څخه بیا ووته مخ ته بیا اګزوسفیر کې نو بالکل شی نشته او بالکل آخري سطح ده اګزوسفیر دا خو لیرز اوس د کور خبره کوم ته خبرې ما او تا په دا مځکه اوسېږو دا چې کوم ارت ده دا مځکه اوسېږو دا چې ته څونه لاندې ځې هغونه ګرمېږي او د دې چې کوم کور ټمپریچر دی چې کوم د کور ټمپریچر دی چې کوم د مابینځ کور مابینځ ته ویل کېږي د دې چې کوم د مابینځ ټمپریچر دی هغه تقریبا 15000 ډګري دی 5000 ډګري سلسیس دی مطلب ما او تا چې دا زموږ چې کوم انسانان دي هغه پر 15000 ډګري یو رقم راواخې پر یو ډبر ناست یو چې 15000 ډګري سنټیګریډ چې کوم ټمپریچر دی پر هغه ناست یو دلته موږ ته یو دلته لاندې 5000 سنټیګریډ د دې زیات دا کم چې لاوا ده تابندلې راوځي نو مځکې څه دا رقم راوځي نو اگر د کور ګره دغه وي هلته کوم دغه سره کېږي ریاکشن سیستم ګرده د کور سره روان دي نو دې چې 5000 سنټیګریډ د دې دغه یي ته ما او تا پر 5000 سنټیګریډ باندې پر یو ډبر ناست یو دې ته د خدای یو غټ مطلب دې ته څه بولې د خدای یو غټ دغه دی باور دی مطلب دا کم نظام څنګه کم جوړ شوی دی سره کم کار کوي او دا خو زه چې تا ته ایکسپلینوم دا خو ډېر کوچنی دغه زه ایکسپلینوم دې علاوه نور انفارمیشن دی پر نیټ باندې تی که ټیم پیدا کړي یا ټیم راوباسه ویې ګوراست که ستاسې د ساینس سره ډېر شوق دی نو د خدای دا رقم طاقت دی مطلب چې په کم سیستم څه رقم شان څه رقم روان دي ښه مځکه چې د مځکه اوس به پر دا صفحه راسو مځکه چې د مځکه خپل مګنیټیزمونه لري
مګنیټیزم دا رقم لري ځکه یو رقم راواخلئ میروبیات یې میګنیټ اندلې ده او د بله سره کشش سره لري نو مځکه خپله یو میګنیټ دی دا یو چلتا پرتا میګنیټ دی په خپل اکسس کې خپل اوربیټ کې داسې روان دی څه وخت چې دا روان دی نو د دې سپیډ چې دی هغه بالکل په زراو سپیډ دی غالبا 800 کیلومتر پر سکند په یو سکند کې 800 کیلومتر سپیډ دی د مځکې بیا هم کنفرمیشن دپاره تی پر دغه وګوراست پر نیټ باندې وګوراست د دې سپیډ دغونه دی څه وخت چې دا په اوربیټ کې دا رقم روان دی نو مخ ته کوچني ډبرې راځي دا ډبرې بالکل په متضاد را روان دي دا ډبرې څه وخت متضاد راځي الله پاک دا رقم یو سیستم ورته جوړ کړی دا رقم یو قانون ورته جوړ کړی چې د دې میګنیټیزم د وجې د دې میګنیټیزم له وجې دا کومه ډبره چې ده دا خپله لاره بدله کړي حالکه مخ ته به را روان وي دا رقم مخ به را روان وي لیکن د دې میګنیټیزم چې کوم فیلډز دی دا خو یو فیلډ دی یو کشش دی د میګنیټیزم ده د دې میګنیټیزم له وجې دا خپل چې کوم پات هغه داسې چینج کړي مطلب که هغه داسې مخ ته را روان وي او دا په مخ راغله د دې چې کوم د میګنیټیزم دا کوم لاینونه چې ما اوس د دې جوړ کړي دغه دا ډبه هلته یې را روانه ده او د دې چې کوم دا میګنیټیزم دی د هغه پوره کوشش وي چې د دې ډبرې پاتو چینج کړي چونکې هغه ډبره به دلته پر دې خوا داسې را روانه وي مخامخ لیکن دا میګنیټیزم دونه فورس پر ولګي چې هغه ډبره خپل پات داسې چینج مطلب زموږ څخه داسې تېر شي او د هغه فینومینا د هغه سیسټم په دا ویډیو کې ته وګوره دا چې کوم ما تا ته دغه درکړی دي ته د خپل اندازه داري کې چې دا څه رقم کار کوي مطلب دا ډبره څنګه راغله نو دا څنګه تېره شي څه وخت چې دا راشي په ډېر سپیډ کې را روانوي بالکل په زراو سپیډ کې را روانوي ولې د دې خوا مځکه هم په زراو سپیډ کې د هغې خوا ډبر هم په څو سپیډ کې را روان نو ته خپلې دواړه سره جمع شي ته خپله سوچ وکړه چې سپیډ به څونه نو ته په هغه ویډیو کې وګوره چې د هغې ډبرې سپیډ دونه زیات دی چې بالکل د مځکې چې کوم لیر دي په هغه کې یو لیکه داسې وکاږي لیکه خپل پات جوړه کړي د مځکې چې کوم اټماسفیریک ماحولیاتي لیر دی هغه کې یو خپل دغه جوړ کړي خپل لاره جوړه کړي اوس راسو د مځکې چې کوم ورته ویل کېږي نیچرل سیټلایټ مون باندې سپوږمۍ شاید سپوږمۍ دا دغه دی چې سپوږمۍ د خاص دونه معلومات ضرورت نشته بهرحال هغه د مځکې څخه تقریبا 1.5 لک کیلومتر لرې ده سپوږمۍ او د دې چې کوم سفر دی په د خلایي جازو کې دوی ورځې یا 2.5 ورځې د دې سفر دی او 1.5 لک کیلومتر د دې فاصله ده د سپوږمۍ او د مځکې په مابینځ کې د ارث په مابینځ کې د دې چې کومه ګریویټي ده لکه څرنګه ما په یو ویډیو کې ما ټیوټوریال کړی دی د ګریویټي په باره کې چې هر هغه شی هغه فورس چې هر شی ځان ته راکشي دا ګریویټي ده
په مون کې دا رقم ګریویټي څخه خو ډېره کمه ده. مون لکه سړی ولاړ سي نو هلته به سړی په هوا اکثره مطلب دونه کشش نه ځي چې مون چې ده هغه سړی وځان ته راکش کړي. مطلب که ته یو کوچنی جمپ ووت ته به دی په هوا سې، ته به زیات په هوا کېږي. ولې هلته چې کوم ګریویټي ده هغه د مځکې څخه 6 ګنا کمه ده. مطلب زموږ چې کومه ګریویټي ده که د یو سړي وزن د زموږ چې کوم وزن د موږ ترې پر ګنټه ګورو هغه په دا فورموله ایسته کېږي چې مثال که طور پر زما ماس چې دی هغه کمیت 80 دی. F is equal to mg. دا کمیت دی ماس. او دا جی چې 9.8 ده. مثال که طور پر زما چې کوم وزن دی ما کمیت چې دی 80 دی او 9.8 ضرب کم یا دا تقریبا دا د غونه راځي. زما چې کوم وزن هغه د 600 کیلو راځي. په دا حساب راواخلئ اپروکسیمیشن بغیر کیلکولیټر. اوس دا زما وزن راغلی د دې کې چې که زما وزن 600 کیلو ولو نو د دې دا مطلب چې زما چې کوم کمیت دی هغه 80 دی. اوس که زما پر مځکه 600 کیلو یي پر مځکه دلې 600 کیلو یي او په سپوږمۍ باندې بیا زما وزن تقریبا جوړیږي 100. دا به زه 600 تقسیموم، ما تقسیم کړي نو 100 جوړیږي، 100 کیلو جوړیږي. د انسان عموما زما خپل وزن 100 دی. زما وزن په مځکه 100 دی. که زه سپوږمۍ ته ولاړ سم بیا دا د 600 تقسیمه کېږي. 600 چې څه وخت تقسیم سو نو دا راځي څو 14.5 دا رقم کیلو جوړي. 14.5 بغیر کیلومتر کوم. مطلب که زما په مځکه وزن 100 کیلو ولو څه وخت چې زه سپوږمۍ ته ولاړ سم نو زما به هلته وزن 14.5 کیلو وي. بلکل دونه هلکه وي. دا وزن چې دی هغه بلکل د ګریویټي سره ډېر غټ کار لري. که ګریویټي په یو ځای کې زیاته وله وزن زیات دی، که ګریویټي په یو ځای کې کم وله وزن دی کم دی. لکه څوک د سپوږمۍ ما ته دغه درکوي، د دې اګزامپل مو درکوي. امید کوو ستاسو به ډېر شیان نوي شیان زده سوي او سان په خلاص سوي. او زما چې کوم پیج د رشنل پښتون هغه ته سبسکرایب وکړئ. مزید د سبسکریپشن له وجې امید شته چې زه نور دا رقم شعوري یا ساینسي ویډیو جوړې کړم چې ستاسو څه د ساینس په معلومات یا په علم کې څه اضافه راشي. مننه.